هارون رشید رحمت الله علیه یو نیک خلیفہ تیر شوی د هغه باره کې راځي وی ورځ وی ابو العتاهیه وی داغه مجلس ته راغی هغه داسې خلیفہ یو نیک سړی و د الله نه یریدونکی انسان و هارون رشید هغه داسې مجالس به جوړول علما نیکان خلق صالحین خلق شیخان دا به راغوښتل او ټول د ایمان خبرې به کولې د ایمان مجالس به کول چې دا ایمان جوړ شي نو دغه مجلس دایر کړو په دې کې دغه مشهور شاعر او عابد سره ابو العتاهیه راغوښته دا ډېر زاهد انسان او د دنیا نه په بیرغبتۍ کې ډېر ښه اشعار لري نو ورته ویل چې عزني ما ته نصيحت وکا وعظ راته وکا نو دې ابو العتاهیه ورته ویل چې سید زه به تاسو نصيحت وکم ولي الامان ما ته به امن حاصل دي نو چې ما خبرې در باندې بده ولګي او به تر باندې تور راوچته کې او یا سزاګانې به راکې نو کچته دې خبرو تریخوالی ته ټینګېدې نشي نو بس به ته تیر شه او کچرته مال امان راکې چې به ته وېما هغه ورته ویل چې بالکل تا ته امان ده نو هغه یو دوه به ته ورته ویلا او ډیر د معنا نه ډک بیتونه دي جوهره فلسفه فکر راغسته ده ورته ویلا وما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس دې معنا دا ده وای څه وجه ده ستا دین ته په خوشاله چې د دین جامه می خیره نشي او ګنده شي د دین جامه چې د خیره نشوي ده داغي په خیری شرمېږي نه او داغي د پاکولو څه غم در سره نشته او وثوبك الدهر مغسول من الدنس عامدة جامه چې ده هر وخت د خیری نه انځرې شوی عام وخت خود جامه ډیره پاکه ده باطینی ظاهری جامه ډیره پاکه ده خود د دې در سره غم دی چې با جامه باندې می داغ نه خیره نه خو کومه چې د دین جامه داغه ډیره سخته ګنده کړې ده ډیره خیره نه ده داغه غم تاسو سره نشته یعنی دا د دین قران هم دته په بازینو کې لباس اطلاق کړی شریعت نو دین ته لباس ویو نو معنا دا چې په خپل ظاهر او ښکار شکل باندې د اهتمام خړ ډیر دی چې ځان ښه خایسه برابر کې او خې جوړ کې خود دین د برابرولو څه سوچ او خیال سره نشته دی وجنا اسی دا یو نقطه دي چې ذهن کړاله چې پر خپل ظاهري شکل باندې دومره زور او دومره فشار راوړل نه پکار چې ځان ډیر سخت سره خایسته برابر کېو کله کله زړې جامې غوستل قصدن سره واغوندي چې په دې نفس کې ماتواله راشي کله به سری جامې واغوندي به وتو جامې واغوندي کله کله او کله د شډل سره راشي شډل وګرځي دا په تقوا کې ډېر سخت کومک کوي دا وروسته به زموږ ان شاء الله په دې مجلس کې بل موضوع ده چې د زړه جوړول یو سبب پکې امداد دی چې خپل ظاهر باندې ډیر اهتمام نه کول ناغه ته وایي چې په ظاهر باندې په ظاهري لباس د اهتمام شته خو د دین جامه د ګنده او سوري د وغم سره نشته وستا مثال د سیده مثال ورته بیان کړ وای لکه په وچه باندې چې څوک کشته رواني یو ځکه سمندر نشته او بنشته او هغه په دې وچه باندې لګي د کشته رواني نو دا روانه شي په وچه باندې به کشته روانه نشي نو تم دا کار شروع کړی دی چې ته په وچه باندې کشته چلے او دا کار ناممکن دی وای دا چې هارون رشید ته ویل ډېر سخت وژړل اثر وکړي خبرو داغه پزړه کې زړه روغ کله چې زړه روغ به دا خبره سره غواړي او اثر پکې چې زړه ناروغي
بیا په سړي درنې لګېږي. نو چې دا خبرې ورته وکړلې ډېر ځای ته وژړل او دا یې چا ته کړې وې؟ هارون رشید ته. نو که دا ابوالعتاهیه راغلی وی او دا موږ یې لیدلی وی موږ ته به څه ویله؟ ځکه د هارون رشید هسې اعمال زه تاسو ته ووایم د هغه روزمره عمل دا و چې هغه به په میاشت کې 3 روژې نیولې او همدغه رنګې د ایام بیز دا به یې نیولې پنجشنبه دوشنبه دا به هم روژه و. د روژو دومره پابند سړی و او د خپل اصلي مال نه شخصي مال نه د بیت المال نه علاوه هر ورځ به د هغې نه 1000 روپۍ د الله په رضا باندې ورکولې. دا یې انفاق و. او نوافل به وایي د ورځې به 100 رکعاته نوافل کول، نفلي منځونه د سنتو او د فرضو نه علاوه. دا د هغه منځ او هر ورځ به 3 سپارې قرآن عظیم الشان تلاوت کوو. 10 ورځو کې به قرآن ختمول، 10 ورځو کې قرآن ختمول، په میاشت کې دا 2 ورځې روژې نیول او ورسره د میاشتې 10000 روپۍ د خپل مال نه انفاق کول او دغسې مجلسونه جوړول او په هغې کې جړاګانې کول، رعیت باندې د الله دین تطبیقول. هغه ته ابوالعتاهیه دغه خبرې کوي. نو چې موږ وایو موږ ته به څه ویل ابوالعتاهیه؟ د هغه په تله به موږ څنګه تللی کېدو؟ زموږ خو دعوې به ډېرې اوچتې، دا صحیح ده، خو د دغې سلفو تلې کې چې ځان ور واچو بیا به موږ ته خپل وزن معلوم شي چې موږ څو چټاقه یا ګرام یا به تله را باندې وخوځېږي که به نه خوځېږي. په دې تلې کې به زموږ څه حیثیت او شان معلوم شي او که نه. خو هغې خلکو دغسې خلکو ته یې داسې ویله چې ته خو د هلاکت پر لار باندې روان یې، تا خو هسې په وچه باندې کښتۍ شروع کړي دي. نو الله دې موږ جوړ کړي.